له نن څخه شاوخوا 40 کاله وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور په ومه پر ولسمشر سردار داود خان کودتا وکړه. د ډیرو په ګمان له هماغې وروسته د افغانستان د بدبختۍ پیل ترسره شو. 40 کاله وړاندې په 1950 لمریز کال د ثور په ومه سحر وختي په کابل کې د افغانستان د لومړي رئیس جمهور سردار داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شوه. سردار داود خان سحر 9 بجې په خپل کور کې د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. هماغه و چې سردار داود خان د حکومت پر ضد د مظاهرې په تور نور محمد ترکه، بابرک کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جوزجانې، غلام دستگیر پنشیره، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیع، حفیظ الامین او محمد حسن ضمیر صافی ونیول. کله چې سردار داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند ځینې غړي ونیول او د پولیچرخي زندان ته یې واچول، خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو او په خاصه توګه حفیظ الامین له همدې فرصته ګټه واخیسته او د کودتا امر یې وکړ. د کودتا له امر سره سم له پولیچرخي نه د اسلم وطنجارو جګړن محمد رفیع په مشرۍ د 4مې لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت وکړ. د ثور ومه د پنجشنبې د ورځې 10 بجې او 10 دقیقې وې په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه وه او ظاهرا جمهور رئیس سردار داود خان د کودتاچیانو له حرکته نه و خبر. په همدې وخت کې د داود خان یو ځانګړي ساتونکي د کابینې غونډې ته ننوت او هغو ته یې د ټانګونو له حرکته خبر ورکړ، خو هغوی په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه موږ نه دي راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کېدل. د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړنۍ مرمۍ د ورځې 11 بجې ولګېده چې د ارګ او قلو اردو قومندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بلاحصار کې د کمنډوي ځواکونو د لومړي ټولې قومندۍ پر غاړه درلوده، هغه ته هم پر ارګ د حملې امر وشو. د خلق دیموکراتیک پلویانو د ورځې 11 بجې او 10 دقیقې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ ته داخل شول. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندان څخه بهر کړل شول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قومندانۍ، د کابل هوایي ډګر، د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د ثور ومه د پنجشنبې د ورځې ماښام 9 بجې وې، لا هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقاومت کاوه او داود خان لا هم ژوندی و چې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون څخه داسې اعلان وشو. د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلې هم ونړېده. د همدغه اعلان څخه وروسته په یوه ستن د افغانستان د ملي راډیو له لارې د زریدارو قواو جګړن اسلم وطنجار داسې ویل: د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې د سلطنت، ظلم، استبداد وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید. دولتي واک په بشپړ ډول د انقلابي شورا په واک کې دی. له دغه اعلامیې ورکولو څخه وروسته په پرله پسې ډول پر ارګ هوایي او ځمکنۍ حملې پیل شوې، خو د ارګ ځانګړو ځواکونو په میړانه جګړه وکړه. دغې جګړې 14 ساعته یعنې د ثور د 8مې د سهار تر 5 بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د ثور په 8مه سهار نږدې 5 بجې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له 19 غړو د ارګ د یو شمیر ساتونکو او ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا په شهادت ورسېدل.